سلامونه او نیکې هیلې ملګرو، تاسو کولی شئ چې مکمل پروژې سره د سورس کوډونو سره د ډیټابیس تکمیل پروژې زموږ د یوټیوب په چینل کې پیدا کړئ. کولی شئ په هغې باندې تاسو پریکټیس وکړئ، د هغې نه څه نه څه ډېر شیان زده کړئ. ملګرو، که مو چېرته زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو ستاسو څخه هیله کوو چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه. ملګرو، په تېره ویډیو کې موږ د کمپیوټر آوټپوټ ټګونه وویلې. په دې ویډیو کې به انشاءالله تعالی موږ او تاسو د ډیفینیشن، کوټیشن او داسې نور ټګونه وایو. راځو پریکټیکل کار ته. کوم کوډونه چې موږ مخکې لیکلي وو دا به کلیر کړو. ملګرو، لومړی ټګ په دې درس کې موږ او تاسو لرو په نوم د اډرس. اډرس ټګ چې دا د څه لپاره استفاده کیږي؟ اډرس ټګ چې دا معمولا د ادرس لپاره استفاده کیږي. لکه موږ ادرس لرو کابل افغانستان، کابل افغانستان is our address. address دا چې شو معمولا څه شولو؟ زموږ اډرس شولو. نو دا به تاسو ته په دغه شکل باندې په ایټالیک شکل باندې ښکاره کیږي. معمولا که چېرته تاسو په ویب سایټ کې خپل اډرس لیکلو، تاسو به د دې په واسطه باندې څنګه کوئ؟ لیکئ به ملګرو. یو بل ټګ هم لرو ملګرو. د هغې نه مخکې زه لومړی ټګ د پاراګراف لیکم. په دې کې زه یو مثال ورکوم. This is my own website. دا زمونږ یو شخصي ویب سایټ ده، نه ملکي ویب سایټ هم ده. اوس وګورئ ملګرو، په دې شکل ته کنټرول سی او وی د دې نه مې کاپي واخیستله. مونږ یو بل ټګ لرو په نوم دی BDO، چې دا ټګ ده کولی شي موږ ته د ټکسټ ډایرکشن د لیفټ نه رایټ او د رایټ نه لیفټ طرف ته کړي. دې ته به موږ اټریبیوټ ورکړو په نوم دی DIR، ډایرکشن اکول ټو رایټ ټو لیفټ. وګورئ ملګرو، تاسو ته به په دې شکل باندې وښودلی شي، سرچپه به تاسو ته وښودلی شي. دا ټګ چې دا معمولا د دې لپاره استفاده کیږي. له دې نه وروسته ملګرو موږ بل ټګ هم لرو. له هغې نه مخکې زه یو ټګ لیکم په نوم دی HYO. په دې کې زه مثال ورکوم. مثال زه ورکوم په دې کې اشرف غني. اشرف غني. د اشرف غني په اړه کې ما مثال ورکوم. یو ټګ لرو په نوم دی بلاک کوټیشن. بلاک کوټیشن، بلاک کوټ چې بلاک کوټیشن ورته ویل کېږي. دا ټګ له څه لپاره استفاده کېږي؟ دا ټګ معمولا د دې لپاره استفاده کېږي که یو چا خبرې کړې وي، یو څه یې ویلي وي، د هغې په باره کې تاسو ته څه کوي؟ تاسو ته معلومات درکوي چې دا خبرې، دا گفتار چې ده د دې شخص ده. اوس دلته اشرف غني څه ویلي دي؟ مثلا اشرف غني ویلي دي، یعنې دلته موږ ته اشرف غني ویلي دي چې زه به انشاءالله ټولو افغانانو ته خدمت وکوم. دا چې دا د اشرف غني کلام ده، د اشرف غني خبرې دي. وګورئ که چېرته یې په بلاک کوډ کې ونیسئ، نو هغه به تاسو ته نسبتا د نورو ټکسټونو نه ښي طرف ته ښکارېږي، ښي طرف ته به تاسو ته څرګندېږي. ملګرو، کولی شئ چې په همدې ټګ کې د اشرف غني سایټ هم پکې ووایه، لکه د کومې منابع نه تاسو دا خبره رااخیستې ده. ټګ اټریبیوټ یې ده په نوم د سایټ. په دې کې مثال تاسو لیکئ چې www.ashrafghani.com یا افغانستان.com. دا یې سایټ ده. دا بیا تاسو ته په سورس کوډونو کې معلومېږي او څرګند کېږي په دوستانو. بل ټګ هم لرو په نوم د کیو. د هغې نه مخکې زه یو ټګ د پي لیکم، ځکه چې موږ او تاسو ته معلوم شي. په دې کې زه لیکم وردګ ټیک یا ټیکنالوجي goal is to serve all Muslim brothers. برو یعنې د وردګ ټکنالوژي هدف دا ده چې ټولو مسلمان ملت ته خدمت وکوي. مونږ یو ټګ لرو په نوم د څه
موږ وویل چې یو ټاګ لرو په نوم دی کیو، په نوم دی کیو. د دې نه چېرته استفاده کیږي؟ د دې ټاګ نه هغه ځای کې استفاده کیږي چې د یو چا هدف او مطلب ووایي. که چېرته دا ټاګ تاسو ولیکئ ډبل کوټیشن به راشي. راځو همدا ټاګ کاپي کټ کوو. اوس د وردګ ټکنالوژي ګول او هدف څه ده؟ د وردګ ټکنالوژي ګول او هدف دا ده. دا به تاسو په هغې سیکشن کې څنګه کړئ؟ کاپي به کړئ تر دې ځای پورې. وګورئ ملګرو، تاسو په دې شکل باندې وښودلی شي. وردګ ټکنالوژي ګول is to serve all Muslim brothers. ډبل کوټیشن لپاره استفاده کیږي. کیو ټاګ د ډبل کوټیشن لپاره استفاده کیږي. وروسته له دې نه بل ټاګ هم لرو. د هغې نه مخکې زه بیا هم ټاګ د پی لیکمه، پاراګراف. لومړی ټاګ پکې لیکمه په نوم دی SIT سایټ. په دې کې مثلا زه لیکمه کابل. کابل مې چې پکې ولیکه یعنې دا د ټکسټ سره لیک ده. Kabul is a heart of Afghanistan. کابل چې ده د افغانستان زړه ده. کابل به تاسو ته په څه شکل باندې وښودلی شي؟ په دې شکل باندې به وښودلی شي. دا د څه لپاره استفاده کیږي؟ د سایټ په نوم ټاګ چې ده معمولا د دې لپاره استفاده کیږي لکه ته د یو کتاب نوم لیکې، د هغې په باره کې معلومات ورکوې، لکه د یو فلم نوم لیکې، لکه د یو میوزیک، لکه د یو شعر نوم لیکې. د دې لپاره استفاده کیږي ملګرو. د هغې نه وروسته بل ټاګ هم لرو ملګرو. ټاګ د پی پاراګراف بیا هم زه لیکمه. زه مثلا د HTML په باره کې څه تعریف ورکوم. د هغې نه مخکې ټاګ لیکم. ټاګ په نوم دی DFN، یعنې ټاګ د ډیفینیشن. ډیفینیشن خو تاسو خپله پوهېږئ چې ډیفینیشن تعریف ته وایي. د تعریف څخه اخیستل شوی. اوس زه د HTML په باره کې څه ورکوم؟ تعریف ورکوم. HTML په دې ټاګ کې ولیکئ. وروسته له هغې نه به ولیکئ چې HTML is standard markup language for creating web page. وګورئ ملګرو، HTML is standard markup language for creating web page. دا چې دا ټاګ دی DFN د ډیفینیشن لپاره استفاده کیږي. مثلا د HTML په باره کې تاسو څه تعریف ورکوئ، بل څه ورکوئ، د دې لپاره به تاسو DFN ټاګ استفاده کوئ. ملګرو، که مو چېرته زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، تاسو څخه هیله کوو چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او کولی شئ چې د دې یوټیوب چینل نه مکملې پروژې سره د سورس کوډونو، ډیټابیسونو هر څه سره ډاونلوډ کړئ، خاص د مسلمان ملت د خدمت لپاره. لکه بوراوی چې د ګلو په خزان ژړېږي، داسې مې زړه راته په غم کې د جانان ژړېږي. څومره ملګري مو د څنګ راڅخه بېل شو ربه، څومره ملګري مو د څنګ راڅخه بېل شو ربه، ورپسې ټول د خړ سنګر خوږه یاران ژړېږي.